سلامونه دوستانو، هیله ده چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ. قدرمنو دوستانو، ستاسو لپاره مې نن ډېره په زړه پورې او بهترینه طریقه راوړې ده چې موږ څنګه کولی شو په 2023 کال کې واتساپ بغیر له انټرنیټه فری استعمال کوو. دوستانو دغه ویډیو تر پایه در سره وګورئ او ویډیو سکیپ کوئ مه تر څو په دغه مکمله طریقه باندې پوه شئ. د ویډیو شروع کېدو مخکې د دوستانو له تاسو څخه په خورا درنه هیله کوم که تاسو زموږ ویډیو لایک کړی نه وي نو راشئ په دغه لایک باندې کلیک کړئ تر څو زموږ ویډیو لایک شي، او که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو AFG ټایپس چینل در سره سبسکرایب کړئ. په دغه سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او تر څنګ په دغه بیل آیکان باندې کلیک وکړئ او بیا راشئ پاس آل ووهئ تر څو زموږ چینل در سره سبسکرایب شي او زموږ هره نوې ویډیو پر وخت تر تاسو در ورسیږي. دوستانو دغه طریقه تاسو کولی شئ چې په د واتساپ کې هم وکړئ او ترڅنګ په بزنس واتساپ کې هم کولی شئ. زه راځم دوستانو بزنس واتساپ ته. بزنس واتساپ را خلاصوم او د بل واتساپ زما موبایل کې کار نه کوي، زما شمیره چې د هغه بلاک ده. نو راځم دوستانو بزنس را خلاصوم. را خلاصول وروسته به دوستانو تاسو راشئ په درې ډاټ باندې به ورته کلیک وکړئ او بیا به راشئ لاندې سیټینګ برخې ته. په دغه سیټینګ برخې باندې دوستانو کلیک وکړئ او دلته موږ ته یو آپشن راکوي سټوریج اینډ ډاټا. په دغه باندې ورته کلیک وکړئ. د دغه کلیک کولو وروسته دوستانو تاسو پکې لاندې راشئ، دلته به تاسو ته لیکلي وي پراکسي سیټینګ. په د پراکسي سیټینګ باندې به ورته کلیک کوئ. دغه یوز پراکسي چې دی دغه دوستانو دغه به تاسو دلته به آپ او دغه به تاسو آن کوئ او دلته به تاسو ته مختلفې پراکسي درکوي. تاسو کولی شئ چې په هرې پراکسي سره دا کنیکټ کړئ. خو دا اوس ما فلحال کنیکټ شوی دی دوستانو، او زه خپل انټرنیټ لرم. نو دا ته دوستانو چې تاسو کله پرې دې باندې کلیک وکړئ دلته تاسو کولی شئ پروکسي هم ورته بدلې کړئ چې کومې تاسو سره کار کوئ هغه مغه تاسو استعمالوئ. دغه پروکسي به څنګه پیدا کوو د دې مکمله طریقه دغه ویډیو کې دوستانو تاسو ته درښایم. دوستانو د دې لپاره به تاسو خپل موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ او دلته په سرچ کې به ورته ولیکئ پری پراکسي لیست افغانستان. دغه دوستانو تاسو کتلی شئ پری پراکسي لیست افغانستان دغه به تاسو ورته سرچ کړئ. سرچ کولو وروسته دوستانو تاسو ته دغلته داسې یو صفحه راشي، تاسو دلته راشئ په د 7 مور باندې به ورته کلیک وکړئ. په دغه باندې دوستانو کلیک کولو وروسته به تاسو ته مختلفې پراکسي درکړي. نو دوستانو که تاسو چېرته په پاکستان کې وئ یا په بل هېواد کې وئ نو تاسو به صرف د افغانستان په ځای ورته پاکستان ولیکئ او بیا به بل هېواد ورته ولیکئ نو تاسو ته به د خپل هېواد پراکسي چې د هغه راوړي. دا تاسو دوستانو کتلی هم شئ، دلته موږ ته راځي افغان پراکسي لیست. تاسو کتلی شئ دغه ټول موږ ته راځي. تاسو په دلته دوستانو لاندې راشئ. په لاندې برخه کې به دا تاسو لږ داسې کوچني کړئ. دوستانو تاسو کتلی شئ دغه پراکسي چې تاسو کولی شئ د 10 منټو لپاره استعمال کړئ، همدغه شانتې دغه کولی شئ استعمال کړئ. هر یوه چې تاسو دوستانو غواړئ نو په هغې تاسو زه اوس راځم مثلا په دغه لومړي باندې ګوته نیسم او دغه کاپي کوم او دغه کاپي اپشن وایم او بېرته راځم واتساپ ته او دغه ځای کې زه ورته دغه پیسټ کوم، دغه ترې لرې کوم او دلته ورته پیسټ کوم او دغه سیو کوم. ها دوستانو دغه خو نه شوه سیو. ها دوستانو بیا راځو په سیو باندې کلیک کوو. دلته موږ ته وایي کنیکټینګ. کله چې دغه کنیکټ شي نو تاسو کولی شئ چې دغه پرې استعمال کړئ. که دغې تاسو سره کار نه کوو نو دلته راشئ دوستانو په دغه لاندې برخه کې بله ورته راواخلئ. هر یو چې تاسو سره کار کوو همغه ستاسو استعمالوئ. خو دغه اوس ما سره کنیکټ شوی دی او زه خپل انټرنیټ هم لرم په د سیم کارت کې. نو تاسو به دغه باندې سیو باندې کلیک وکړئ او دلته تاسو سره که ډسکنیکټ ووهلو نو بیا نه کنیکټ کېږي او که کنیکټینګ ووهلو نو کنیکټ کېږي. اوس دغه زما سره کار کوي دوستانو او دغه کنیکټ شوی دی. نو دوستانو دغه طریقه چې دی زیاتو یوټیوبرانو هم په ویډیوګانې جوړې کړې وي، همداشانتې خارجي یوټیوبرانو هم په ویډیوګانې جوړې کړې وي، په اوري خلکو په ویډیوګانې جوړې کړې وي. خو تاسو هم استعمال وګورئ، یو ځل استعمال کوئ کار د کو خوښه ده که نه. دوستانو تاسو دا نه که چې تاسو کتلی شئ چې دغه ډسکنیکټ دوستانو موږ ته وښودل، دغه ډسکنیکټ شو یعنې دغې پراکسي له موږ سره کار ونه کړ. زه راځم دلته بله پراکسي ورته رااخلم او دغه ورته پیسټ کوم که دغې کار وکړ او دلته موږ سره کنیکټینګ ښایي. وروسته به یو څو سیکنډه وروسته که ډسکنیکټ شول نو بیا د نه کنیکټ کړي، که یو څو تر نیم منټ پورې کنیکټ شوه نو بیا کار کوي نه موږ سره. خو تاسو یو هم دوستانو کتلی شئ په دې ټولو موبایلونو کې وګورئ که بزنس واتساپ لرئ که هارویسټ واتساپ لرئ او لومړی تاسو امبیانې نه لرئ نو دغه طریقه تاسو په کولی شئ دغه سرویګانو باندې کنیکټ کړئ او ویې ازمویئ چې تاسو ته کار کوي او که نه. دوستانو دغه ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښ وي ضروري ورسره لایک کړئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ نورې ښایسته ښایسته ویډیوګانې پر وخت تر تاسو در ورسیږي.